کهانې په شروعات کې موږ ته د ملیشیا یو جزیره ښودل کېږي چې د لرې نه یو انساني کوپړی په شان ښکاري او دې باره کې ویل کېږي چې تقریبا 200 کاله مخکې دلته یو قبیله اوسېده خو یوه شپه د کلي ټول خلک اچانک غیب شول د خلکو دا خیال وي چې دا خلک یو بلا وجلي دي خو تر اوسه پورې چاته ثبوت نه میلاو شوی خو وخت تېرېدو سره دا کهاني د خلکو نه هېره شي خو کلونو بس څه کسان خپل بهادري ثابتولو دپاره دې جزیرې ته لاړ شي او دغلته شپه تېروي په اول کې خو هر څه نارمل وي خو چې څنګه دی جزیرې ته دننه لاړ شي نو دی ته په ځنګل کې یو وړوکی شان کلی ښکاره شي چې ډېر زیات ویران او یریدونکی ښکاري د کلي نه بهر یو رسۍ تړلی شوی وي لکه چې دې ته تلل منع وي خو په دی کې ډوکسي نومې کس دا رسۍ وشلی او دا ټول دننه لاړ شي د شپې چې دی ټول کله وده شي نو اچانک دروازه په خپله کولو شي مارک بهر وګوري او ده ته په ځنګل کې لوګي ښکاره شي او دې د له اهمیت ورنه کې واپس لاړ شي او وده شي په دغه دوران کې د ځنګل نه د چا د ژړا آواز راشي او دا آواز صرف کیلی اورېدی شي خو چې دا کله راپاسي نو دا څه ګوري چې د دې ټول ملګري نیغ ناست وي او د دې سترګې بندې وي دا د دې د راویښولو ډېر کوشش وکړي خو دی نه راباسي او لږ ساعت پس واپس ټول سملي چې دا کار اوسه شوی نه کیلی او د ژړا آواز اوري کم چې د ځنګل نه راځي او دا په مزه مزه دې پسې روانه شي دا به هر روز یې لږ مخکې تلو نه پس دا څه ګوري چې د کلي خلک د یو ښځې نه راته ووایي دا ښځه په ځمکه باندې ښه په زوره زوره جاړي او دې سره خوا کې په ځمکه یو سړی پروت وي کم چې د دې خاوند وي او داسې ښکارېږي چې دې مړ شوی دی د کلي خلک په زوره دا دې ځای نه بوځي او د کلي صدر حکم ورکړي چې دې په کاڼو کې دفن کوي او دا خلک همدغسې وکړي دا ښځه لرې ولاړی او دا هر څه ګوري او دې په سترګو کې نفرت ښکاري او د دې نفرت د وجې دې نه یو خطرناکه بلا جوړه شي خو چې د کیلي سترګې کولو شي نو دا هماغه ځای کې وي کم ځای کې چې د شپې دا وده شوی وي څه وخت پس دا ټول ملګري راپاسي او خپل سامانونه پیک کوي خو په دغه دوران کې لیلی په خپل موبایل کې یو عجیبه تصویر ویني په کم کې چې دی د شپې ټول په قطار کې وده وي اوس سوال دلته دا پیدا کېږي چې په تصویر کې خو دی ټول وده دي نو دا تصویر اخر اوښ کې چا دی وخت تېرېږي او د سهار نه ماښام شي خو کښتۍ رانه شي او دی ټول واپس د مجبورۍ نه د کلي طرف ته لاړ شي ځکه چې شپه کېدو واله وي په نیمه شپه کې ډاکسي او د هغه ګرلفرینډ بهر روزي او په تلو تلو کې د کاڼي یو ډیري سره تیندک ووایي او هماغه د کاڼو ډیری د کم لاندې چې د هغه ښځې خاوند دفن شوي او همدغه وخت کې دغه بلا راچوندی شي ډاکسي یو نامعلومه طاقت ځان طرف ته راکاږي او یویسي ډاکسي چې کله هوش کې راشي نو څه ګوري چې دی په یو غار کې تړلی شوی وي او مخامخ همغه بلا ولاړه وي دې ته بد ردې شروع کړي او د دې د خاوند بېعزتي شروع کړي دا بلا په مزه مزه د خواله راشي او په خپل تیرو نوټونو باندې په ده حمله وکړي ډاکسي د ډېر تکلیف نه فریاد شروع کړي او بیا دا بلا د ده وینه وڅکي په سبا دا ټول ملګري دا فیصله وکړي چې په هر حالت وي خو موږ ډاکسي را پیدا کوو خو چې دی کله واپس راشي نو دی څه ګوري چې لا هم غیب شوی دی او په جومپړی کې دننه صرف وینه پرته وي دی ټول په تیزۍ سره د دې ځای نه سمندر طرف ته منډه کړي په دې امید کې چې کیدای شي چې کښتۍ راغلې وي لږ ساعت پس دی ته کښتۍ په نظر راشي خو چې دا څنګه د سمندر غاړې ته راورسي یو دماکه وشي او دا کښتۍ تباه شي اوس کیسې ته دا اندازه ولګي چې موږ د دې جزیرې نه تر هغې پورې نه شو وتی تر کومې پورې چې موږ د دې بلا مقابله نه وي کړی نو دې د وجې دی ټول واپس کلي ته راشي او چې کله کلي د هغه کاڼو ډیرې وویني نو دې ته خپل خوب رایاد شي خو چې څنګه کلي دغه لاس له لاس یوسي نو د دې په دماغو کې د تیر شوي وخت تصویرونه راښکاره شي او دې ته ښکاره شي چې دا بلا اول یو عام ښځه وه چې یو غیر ملکي سړي سره یې مینه کوله او د کلي خلکو ته دا رشته منظوره نه وه نو د دې د وجې د دې کلي خلکو دا سړی وچلی و او دا ښځه یې د کلي نه اوښکې وه نو دې ښځې د ډېر د نفرت او د تکلیف د وجې د کلي خلکو ته خیرې کړې وې چې چا زما خاوند مړ کړي وي د هغوی نسلونه یې کله هم په سکون کې نه شي دی ټول په ځنګل کې د یو غار په تالاش پسې وځي ځای په ځای دی د څانګو د ماتېدو او د یرې اوازونه اوري او یو بدبوداره هوا د دی نه ګیر چاپېره شي لږ لرې تلو نه پس دی ته یو ابشار ښکاره شي دې سره کیلی ووایي چې غار به هم دلته چېرته وي دی ټول د اوبو ته ورکوشي خو دی ته څه پته وي چې هغه بلا هم د دې اوبو لاندې ده او د خپل ښکار په انتظار ده خو چې دی څنګه د اوبو ته ورکوشي نو دا بلا اچانک د اوبو نه بهر روځي او د دې شکل د مخکې نه زیات خوفناک شوی وي دا په کلي باندې حمله وکړي او دې ملګري دا بچ کړي کلي ته احساس وشي چې په اصل کې دا بلا هماغه مظلومه ښځه ده چا ته چې 200 کاله مخکې انصاف نه میلاو شوی او دا په چغه باندې ملګرو ته ووایي چې تاسو هم د حقیقت نه ځان خبرول پکار دي او دا ښځه بې ګناه ده سین فلیش بیک ته لاړ شي په اصل کې د دې کلي خلکو د دې ښځې خاوند بې ګناه قتل کړو هغه صرف یو تاجر و او دې کلي ته د تجارت لپاره راغلی و خو د کلي خلکو په ده باندې د جادو الزام ولګولو کلي دې بلا ته ووایي چې موږ به ستا مدد کوو ځکه چې ستا خاوند بې ګناه او موږ به دا حقیقت ټولو خلکو ته ښایو د دې بلا شکل بدلیدل شروع شي او د دې د سترګو نه اوښکې را روانې شي او دا دوی ته ووایي چې زه انصاف غواړم انتقام نه کیلی او د دې ملګري د دې بلا د خاوند لاش
ښه په طریقه دفن کی او د کلی د خلکو د طرف نه د دې ښځې نه معافي وغواړي او دې سره د دې ښځې بدن په رڼا کې بدلېدل شروع شي او په آخره کې د دې روح ته سکون میلو شي او د همیشه دپاره غیب شي. د دې نه پس یو بحري جهاز د دې جزیرې خوا له راشي. دا د دې ګایډ وي او د دې د مدد لپاره راغلی وي او دا ټول بچ شي. که چېرې ستاسو دا کهاني خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.